وای را معلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولی را معلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولی او لور چې د پلار مخکې موبایل مخ ته غټ نیولی او دا د قیامت علامې نه دي نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت کټ نیولی مننه دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت کټ نیولی پلار د بچي نه د تپوس کولو توان نه لري دومره کمزوری شو چې وس خوله کې زبان نه لري وس زوی راپاسې پلار ته وایي ته په څه پوهېږې پلاران وس هغه دبدبه او هغه شان نه لري دا ځابونه ګورئ چې په موږ نه راځي ښه دا ځابونه ګورئ چې په موږ نه راځي ښه دا تکلیفونه ګورئ چې په موږ نه راځي ښه موږ له الله راکوي زموږ د عملونو بدل دا سیلابونه ګورئ چې په موږ نه راځي ښه څوک سپین لباس کې ګرځي پراټ دوکهبازیانې کوي د قام بچي مو په ټیک ټاک کې ګډاګانې کوي بس دغه چل دی نو ګیله د چا نه څه له وکړو ځکه خو خدای را باندې تل جلباریانې کوي او ښځه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي څومره په زوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي چې په اسلام کې په اواز هم پرده ماتېږي بهر د کوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي اخري وخت د بازونو ټپوسان جوړ شوي نر ښځې شوي دي د ښځو نه نران جوړ شوي زلمي خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي او نن په ټیک ټاک کې د سپین ږیرو نه ډمان جوړ شوي زلمی خو پرېږده مننه زلمی خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي نن په ټیک ټاک کې د سپین ږیرو نه ډمان جوړ شوي الله هېر شوی دیوالونه د ایمان نړېږي دا افسوس نه دی په تاقونو کې قرآن زړېږي او د دې نه وروسته به لا خدای خبر چې څنګه وخوري انوره خدای ګو چې په موږ پورې شیطان خندېږي انوره خدای ګو چې په موږ پورې شیطان خندېږي